د هغې نه بعد سوال دا دی چې ما ته یو کس دا میسیج را لیږلی دی په واټساپ باندې چې کم سړی مونځ پرېږدي نو د هغه دا ګناه ده. چا چې یو د سهار یې مونځ پرېښو نو دی به 10 کاله جهنم کې او دغه 10 کاله به د دنیا 80,000 کاله وي. او چا چې د ماسپښین یې مونځ پرېښو لکه ده چې زر مسلمانان ووجل. او چا چې د مازدیګر یې مونځ پرېښو لکه ده چې کعبه ورانه کړه. او چا چې د ماښام مونځ پرېښو لکه ده چې د مور پلار سره زنا کړي. او چا چې د ماسخوتن مونځ پرېښو نو الله د ده په رزق کې د ده په جسم کې د ده بچو کې هغه برکت ته ختم کړي. د دې مبارک وي تاسو وایي الجواب بالله توفیق هغه ده چې په دې کې څه شک نشتی چې فرض مونځ عمدن پرېښوده دا په غټو ګناهونو کې غټه ګناه ده وروسته د شرک نه. د زنا نه د دې ګناه زیاته ده دا مونځ قصدن پرېښوده. یو سړی قصدن وجل دا ګناه کمه ده د دې ګناه نه چې یو سړی فرض مونځ قصدن پرېږدي. غلا کول دا ګناه وړه ده په نسبت د دې چې سړی قصدن مونځ پرېږدي. شراب څښل دا وړه ګناه ده په نسبت د دې چې سړی قصدن یو مونځ پرېږدي. الله سبحانه وتعالی به دا سړی شرموي په دنیا کې او په آخرت کې. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. الله وی دا خلق به جهنم ته شي. دا شان عبدالله بن مسعود روایت دی چې من سره کله چا خوښي چې سحر له سبا له الله سره داسې میلاو شي چې مسلمان فليحافظ على هؤلاء الصلوات د دې منځونو حفاظت دې کوي. حيث ينادى بهن په کوم ځای کې چې دوی لپاره اواز کېږي. کوم ځای کې اواز کېږي؟ جومات کې هغه ځای کې منځونه کوئ. که تاسو دا غواړئ چې سبا له الله ته داسې مخامخ چې مسلمانان یې مطلب مسله د کفر او د اسلام ده دې کې خو څه شک نشته. خو دې ورور ته چې کوم میسیج راغلی دا منګړت خبره او دا زمونږ د اکثر وروڼه کوم چې خبر نه یو دین بیانوي او تبلیغونه کوي دوی دا خلک یری په یو مسله کې نو د ځان نه پکې قصې جوړ کړي چې دا سړی ویري. ګوره که ته یو سړی په دې خبره یری چې مونځ مه پرېږده د مونځ پرېښودو دا ګناه نو مونږ سره قرآن او صحیح حدیثونه شته که نه هغه راواله. رسول الله وسلم وایي کم سړی چې قصدن مونځ نه کوي دی کافر دی. د دې نه بله غټه خبره شته و دې کس چې کوم میسیج ورته کړی دی وایي چې کم سړی قصدن مونځ پرېږدي لکه ده چې زر مسلمانان ووجل د ویرې سم و دا خطرناکه ده که دا خطرناکه ده چې کم سړی قصدن مونځ نه کوي دی کافر دی. کومه خطرناکه ده؟ د کفر ده. نو موږ سره صحیح حدیثونه شته موږ سره آیتونه شته دا قسمه میسیجې د دې خورول د دې نشر کول. د ټولو خویندو وروڼو ته نصیحت کوم چې نن سبا خصوصا د فیسبوک او واټساپ او د ګن بلا راوتې ده چې څه شی نشر کوئ نو مخکې تحقیق کوئ. او بیا دی پکې لاندې لیکلي وایي که مسلمان یې مخکې به یې نشر کوې ستا په ما باندې زور دی چې نشر کوم بس که مسلمان یې وایي نشر کوې لکه د اسلام دا خبرې دې ستا ځینې میسیج سره تړلی شوې لسو کسانو ته ولېږه الله به برکت راکولی وکړي ټولې پالتو خبرې که چاته دیني خبره کیم اولې تحقیق وکړه بیا ورته ولېږه او که نصیحت ورته کې د خورولو وایي وروره که خوره دې کړه الله به درله اجر درکړي بس خبره ختمه شو. خو دا که مسلمان یې د بعضو پکې لاندې لیکلي و که ایمان دې صحیح نو اجازت به درکړي د خورولو او که د یهودو نصاراو ملګری نو بیا دې نه پرېږدي وایي او که د شیطان مني نو بیا به نشر نه کړي داسې ګپ جوړ کړی دین نه. نو دې قسمه خبرو کې احتیاط پکار دی.